خبر دایکندي کې اووه نوي کانونه موندل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو هرکلی کوم. دایکندي د کانونو او پټرولیم امیر چارواکي وایي چې د دغه ولایت د اووه نوي کانونه موندل شوي دي. د دایکندي ولایت د کانونو او پټرولیم امیر مولوي محب الله شکیب وایي چې په دایکندي کې ډیرو کانونو نور ساحوي موندلو په دغه ولایت کې د موندلو شوو کانونو ساحې شمیر 12 ته رسیږي. نوموړی وایي چې نوي موندل شوي کانونه د دغه ولایت په ګیزاب، خدیر، اجرستان او پاتو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې سرب، مرمۍ ډیرو سکار پکې شامل دي. چې د شکیب زیاته کړې چې د قانونو سرپرست حکومت تر راتګ مخکې په ناقانونه توګه ایستل کېدل او قاچاق کېدل، خو اوس مهال د سرپرست حکومت په راتګ سره په دغه ولایت کې د بشپړ ډول قیمتي ډبرو او نورو کانونو د ناقانونه ایستلو او قاچاق مخه نیول شوې ده. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.